دی رور یو سوال کړی دی ډېر مزیدار سوال دی وی زما رور دی هغه د خیر ښېګړې دا کارونه کوي یتیمانان او کونډو پسې ګرځي جوماتونه جوړوي کویان جوړوي او د دې دا اعلان دی په انټرنیټ کې هلته ملک چې دا جومات جوړول غواړي دا کوی دلته یتیمانان دي دلته دی دلته دا دی او ډېر جوماتونه یې جوړ کړي دي ډېر کویان یې ویستي دي ډېرو خلکو سره یې مرسته کړې ده یتیمانانو کونډو سره خو یو ورځ ما سره ناست و جړلي وی ما ورته چې ولې ته جاړې وی چې حرام مې ډېر خوړلي دي څنګه حرام خوړلي دي وی د دې نه به ما دا پیسې چې کومې ما ته راتلي دي نو ما خپله برخه ښه ډېره اخېسته نو ما تپوس وکړو نو چا راته دا ووي سړی دینداره سړی دی خو ما تپوس وکړو نو چا راته دا ووي چې دا هله جایز دي چې ته د متبرع نه اجازت والی څوک چې دا پیسې درکوي دا خو بیا ما حرام خوړلی دي او زه څه وکړم الجواب دا سړی زه دې سړي ته دینداره وایم چې تپوس کوي دې مسلې ګنې دا زموږ په ملکونو کې لوی تجارت دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي کار مار که دې نه چلېږي اوس کېدای شي څوک په ټولو باندې بدګمانو کې زه ګوره د ټولو خبره نه کوم اوس هم داسې پکې شتي چې کار مار یې نه چلېږي بس ځان له یو موبایل پیدا کړي یو سره مایک راواله او ګرځه را ګرځه او بیا د غم ساز ورسره لګوه دلته کونډ هلته یتیم دی بیا درته وایم ټول داسې نه دي خو داسې پکې شتي دغه شان د جوماتونو په نومونو باندې هم بعض خلکو پیسې وهلي دي موږ یې پخپله پیژنو او وهي لګیا دي د عربو نه د خپلو خلکو نه بعض د مدرسو په نوم لګیا دي چاندې د دروغو راټولوي بعض څه کوي او څه کوي شتي پکې نو الله رب العزت ته خو مخامخ کېږي دوکې او دا دوکې چې سړی څه عام دوکه وکړي دا هم دوکه ده او حرامه ده نو د هغه دوکې په باره کې هم څه خیال دی چې د الله نوم پکې سړی استعمال کړي ډېره غټه دوکه د الله نوم یعنې د الله دپاره او هغه سړي د الله دپاره درکړی ته بیا جیب تا چټولې او دوکې دړکې پکې کې نو بس زه پېژنم دومره مالونه پکې اخیستي دي که نه چې ته به ورته حیران شي او داسې د خندا شین ښه لکه هېڅ پروایي نشتي او زما دې په الله قسم وي چې کله د الله په نوم سړي خواته یو روپۍ راشي که نه دله خوب نه ورځي خوب یاره که مړ شم او دا ما سره پاتې شي او غزي ته یې ونه رسوم سړي ته خوب نه ورځي پکې چې هلته نوم پکې د چا دی نوم د الله دی خو د دې ورور د مسلې جواب ورکوو چې تبرعات څه ته وایي د خلکو نه پیسې اخیسته د کوم خلک چې خیر ښېګړه کوي د دې نه ځان له پیسې اخیسته روا دي او که ناروا دي په دې مسله ځان تفصیلي پوه وکړي یو عامه صدقه ده یو زکات دی دې دواړو کې فرق دی یو عامه صدقه ده یو زکات ده که چېرته عامه صدقې او اکثر د عامې صدقې نو دا روا دي خو شرط پکې دا دی چې متبرع ته به د دې خبرې پته وي متبرع چا ته ویل کېږي څوک چې له پیسې ورکوي لکه اوس زه تاله 100 روپۍ درکو تا ما ته وایي چې یاره داسې غریبانان دي یتیمانان دي او دا کار دی او دا کار دی ما صدقه 100 روپۍ درکړه خو تا ما ته دا وایي چې ګورې زه پکې خپله منډه حلم او دې کې څه حرج نشته ګورې دا خبره مې یاده کوي لکه یو سړی لګیا دی منډې وهي پیسې راټولوي بیا خلکو ته رسوي نو دا خو داسې هم نه دی چې د ده هېڅ څه ته ضرورت نه راځي او دی به دکه منډې وهي او موږ به ناست یو ډډې به هم لګولي نو که ده ته ضرورت وي او ده وایي چې زما په ګورې ضرورت شتي نو موږ ده ته دا وایي چې صحیح شو لس کم 100 روپۍ دا صدقه شوه دا 10 روپۍ پکې ته واله بیا روا دي که ناروا دي
روا دي کیس اشکال نشته. خو سړی به ماته دا ووایي چې وینا ته څه ضرورت دی؟ که تا مسله ګرانه نه کړه چې نه هغه ته به اجازت ورکړه، خو دا خو واضح ده چې دی دا منډې چې کومې وایي نو د دې به دی خپله برخه اخلي. اجازت ته څه ضرورت دی؟ اوس ځان پوه کړئ. کله چې زه تاله پیسې درکړم که نه په دې مسله ګوره ډېر خلک نه دي پوه، ښه په غور سره یې واورئ او ښه یې نشر کوئ، ښه یې وښایئ دې خلکو ته، خصوصا چې هغه خلکو ته ورسي چې کوم د الله په نوم دوکې ډړاکې کوي. کله چې زه تاله او دا ګوره هغه دوکه ډړاکه هم نه ده، دا صحیح مسله روانه پاتې له هغه چې دوکې ډړاکې کوي به څومره ګناهګار وي. ته زما خواله رالي او ما ته دا ووایي چې دلته یو غریب دی د هغه 500 روپو ته ضرورت دی، صحیح شو؟ ما تاله 500 روپۍ درکړي چې دا ورسو هلته، ته دلته زما وکیل شوې، ته زما څه شوې؟ وکیل. یعنې د پیسې چې ته رسوې لکه ما چې رسوي، ته ما وکیل کړې او وکیل به هغه څه کوي چې څه درته ویلی شوي دي، د خپل طرف نه پکې ګوتې نه شي وهلی. اوس مې پوه شوئ که نه؟ زه تا ته دا وایم چې دا شی والا دا سامان والا او پلانی ته یې ورسوه، ته ما څه کړې په دې کار کې؟ وکیل کړې. ته داسې کولی شي چې دا سامان چې ته کوم وړې د دې لږه برخه هغه بل له ورکړي او ډېره برخه دغه کس له ورکړي چې ته یاد کړی، کولی شي؟ تا ته خو دې اجازت نه و. نو کمې پیسې، دا زه صدقې خبره کوم، کمې پیسې چې تا ته میلاو شوې نو هغه چا چې دا احسان کړی دی او د ښېګړې دا کار کوي هغه ته خپل وکیل ګرځولی چې دا زما د طرف نه ورکه، نو ته به هغه څه کوې چې څه تا ته ویلي دي، الا دا که هغه تا ته په خپله ووایي چې دومره دې د خپلې منډې واله، یا ته ورته ووایې او هغه تاله درکړي چې زه دا واله. طریقه دا ده چې دا کله اجازت تاله درکړي نو بیا خو یې اخیستی شي. مسله دا ده چې اجازت یې تاله نه یې درکړی او بیا تې علي، و دې کې تفصیل دی. تفصیل هغه دا دی علماو اختلاف ته دی کې. بعض علما ویلي چې اجازت یې نه یې درکړی ته بلکل خپله برخه نشي اخیستی، دا حرام دی. او بعض ویلي چې ته خپله برخه اخیستی شي او تحقیقي قول هم دا دی، خو څومره اخیستی شي. یو کس ماته رېږه وی څه د خیر څه ضرورت راغلی او څه مسله کې، نو یو کس وټاکلی شو چې ته به وینا کوې خلکو ته، ځکه چې د دې خلکو سره تعلقات ډېر وي. هغه وایي چې زه به وینا کوم خو نیمې زما نیمې ستاسو. کوي داسې، تعجب مه کوئ په دې، ځکه چې ما د یو کس نه اورېدلي چې یو کس د یو جهت سره، هغه جهت چې د خیر کارونه کول، خو هغوی ته څوک نه و معلوم چې ورته وینا وکړي، نو دې کس ته ته به وینا وکړي نو هغوی زه به پکې 80% عالمه. ښه، او قصه ماته څنګه وکړه چې ضرورت مثال، هسې مثال درته یم، ضرورت د څو د 1 کروڑ روپو مثال، ضرورت د څو دی؟ 1 کروڑ، او دا لوی مبلغ دی، دې راجمع کول ګران کار دی. او هلته ضرورت دی د خیر په کار کې لګي، د اداره ښه صحیح د خیر کار دی، خو 1 کروڑ روپۍ د کوم ځای نه راوړي؟ نو چا ورته ویلي چې د پلاني ته ووایه د تاجرانو سره ډېر ښه تعلقات دي د دې غټو خلکو سره، هغه ته چې وینا وکړه هغه ورته وایي زه به پکې 80% عالمه، دا به زما منډې. هغه ورته وایي زموږ 1 کروڑ په کار دي، وایي تاسو ته به 1 کروڑ راوړمه، هغې نه علاوه به 80% ظالم. نو سوچ وکړه چې دې به څومره راغلي، 1 کروڑ خو به تاسو سره پیدا کړم، دا ماته ګرانه نه ده، لکه زه دا ټول پیژنم، خو د هغې نه علاوه او دا 1 کروڑ به 30% راځي او 80% به ظالم. تیار یې ورته نو صحیح ده، که نه یې تیار نو زه لاړم. اوس ګوره کومو علماو چې اجازت ورکړی دی موږ ورته کولاو کوي، د منډې پیسې اخیسته اجازت یې ورکړی بغیر د اجازت د هغه چا نه چې څوک متبرع دی، او تحقیقي قول هم ما تاسو ته ووایي چې دا دی، هغې داسې ورکړی دی
وایي وبه ګوري چې کم سړی دا منډه ووایي نو هغه ته څومره مزدوري میلاویږي ورسېدي لکه که دا مزدوري بل څوک کوي نو هغه ته څومره پیسې میلاویږي نو دی به وګوري دې ته بیا هم دوه خبرې کړي دي علماو دا دوه خبرې ورسره لیکلي دي وایي دی به وګوري اولنۍ خبره دا ده چې دا کار دی مجانا وکړي د الله د رضا دپاره دا د ټولو نه اعلی ترین طریقه ده اولنۍ طریقه څه ده د الله د رضا دپاره په دې به پیسې نه دا ټول نه بهترین طریقه ده نو دی وایي نه زما ضرورت دی او موږ ته داسې څوک نه میلاویږي چې هسې وکړي که هسې میلاویږي نو بیا داسې کس مه راولئ چې هغه به پیسې اخلي موږ ته څوک میلاو نه شو نو اوس به موږ دا وایو چې معلوماتو کا دویو مرتبه دا ده معلوماتو کې چې په دومره منډه باندې څومره مزدوري اخیستی کېږي ته د هغې نیمه واله ولې نیمه واله او ولې بلکل ماله دا کار د الله دپاره دی څه تجارت خو نه دی روان که نو چې دا کار د الله د رضا دپاره روان دی ته به بلکل پیسې ماله که تعالی الله د منډې توفیق درکو لکه اوس ته په مخوري سړی په علاقه کې خلک دې پیژني او خلک ستا خواله رالو چې موږ دلته یو یتیم خانه جوړو نو په دې یوازې له چا طاقت رسي خو که ته دې خلکو ته وینا وکړي وایي چې خلک ستا مني ستا قدر کوي تا وینا وکړه نو ته خو وینا کې د یو دیني کار دپاره فلاحي کار دپاره نو د ټولو نه غوره طریقه څه ده ایسوم مال الله به دل اجر درکوي نه کوئ چې نه لازم زما پکې وخت لګي او زما غریبي ده نو بیا څه وکړه څه مزدوري کېږي د هغې نیمه واله نه نه نښته یې سمې نوکارې دي لګولي دي او چې نه نه زه خو به علم نو بیا اخري حد څه دی بل چې څومره علي اقام راواله د اخري څه شو حد شو نو خلاصه دا شوه اول به موږ وګورو چې موږ ته داسې څوک میلاو شي چې هسې کوي ځکه چې دیني کار دی موږ ته څوک میلاو نه شو نو بیا به موږ داسې څوک وګورو چې هغه څومره والي نیمه والي موږ وایو چې حتی الوسع دا پیسې په دغه ځای کې ولګي کوشش دا دی داسې هم څوک میلاو نه شو نو بیا په مثل د دغه مزدورۍ دی وایي کوم حق ته دی وایي جایز دی انشاءالله بغیر د اجازت د متبرع نه خو دا نه چې اویا پیسه ده نیم د الله نه ویرېږه ګورې او ستاسې څه خیال دی چې دا مال ته خېټې ته واچي او د بچو خېټې ته واچي ته به کامیاب شي هغه لا پرېږدي چې آخرت کې څه دي ته به کامیاب شي په دنیا کې چې الله په نوم مال ووایي حیا یو سړي نه نه ورځي چې د جومات په نوم پیسې راټولې کړي د مدرسې د کوي د لارې د قرآن دینی کتابونه درس و تدریس او بیا په هغې چې دی څو ورځې بعد چې وګورې دا خېټه ترې مخکې روانې حرام خېټې ته اچوي حرام الله دې د دې حرامونه موږ لرې وساتي دویم څه دی زکات دویم څه دی زکات نو زکات ګوره که چېرته دا سړی دا جمع کوونکی د زکات غریبي پخپله او دې ته ځان له څه برخه علي د دې جمع کولو نو دا په دې کې هم راله چې دی غریب دی د زکات حساب شو خو دې کې شرط څه دی چې دی غریب وي د زکات مستحق ښه غریب نه دی غریب نه دی نو هلته خو قرآن کې الله ویلي دي والعاملین علیها څوک چې دا زکاتونه را جمع کوي دوی به کوم برخه اخیستی شي خو د دې دپاره شرط دا دی چې دا به د ملک د حکومت د قاضي د طرف نه مشر کړی شوی هغه اخیستی شي هر سړی نه والعاملین علیها علیها ګور الله وی په هغې د پاسه سرپرستی او سرپرست په زکات باندې هله انسان کېږي چې کله د بلې نه سرپرست شي حکومت د طرف نه محکمې د طرف نه د قاضي د طرف نه نو دې ته بیا برخه اخیستی شي د دغه جمع کولو چې دغه نه نو دې ته یې نشي اخیستی ورسېدی پې که نه مسله له اوږده شوه خو ټوله پکې واضحه شوه ښه دا ورور وایي چې چېرته ده دا داسې کار کړی دی نو څه به کوي
چې یار مانه زیاتی شوی دی اوس یېرېږي د الله نه توبه دې وباسي الله ته دې رجوع وکړي او هغه مالونه به واپس کوي کوم کې چې زیاتی شوی دی کوم کې چې زیاتی شوی دا به واپس کوي د هغه وخته پورې دې ته بخښنه نه کړي او زه یو نصیحت تاسو ټولو ته دا وکړم چې کله هم داسې څه ځای راشي که نه او تا ته پکې ځان کمزوری ښکاري غوره طریقه دا ده چې بلکل یې دروازه په ځان بنده کړه لکه تا ته ذمهواري ادا کړې شوه اوس دلته لکه مثال کې څه حادثه راله په یو مسافر باندې څه مسله راله ټول وایي چې راشه د سره په شریکه منډه و د سره مرسته کو او ته یې وټاکلې چې ته دا پیسې راټولې کړه او تا ته پته ده چې زه کمزوری یم انسان ته خپل ځان پته نه نسی چلو کا مه کوه دا دروازه بنده کړه رسول الله صلی حدیث کې ان لكل امه فتنه ده هر امت لپاره فتنه ده او زما د امت فتنه مال دی دا مال دی مال ته ټینګېدنې د غټو غټو تخپې خوېږي ګورئ دا به چې نه نه زه خو د اسمان نه راکوشی یم او زه خو ځان له دیندار یم نه دا چې کله دا نوټونه دي چې مخې ته بنډلې سړی ویني که نه نو د ډېرو ایمانونو باندې بیا زلزله راشي کوشش کوه چې کله کمزوری او په ځان یقین نه وینې نو د دې خبرو نه ځان لرې ساته الله رب العزت زموږ په حال رحم وکړي او د دې حرامونو د الله موږ وساتي